بسم الله الرحمن الرحيم. تخریب بیانی دپاره د منکرین التوحید. ان الذين كفروا بآياتنا بشکا کسان چې کفر وکړي په آیاتونو سوف نصليهم نارا زرد چنن هوا سمورتا کلما نضجت جلودهم هر کلا چې اوس وزي د دې ترمنه نضجت معنا ټکوره شي ور چې ارشي ته ولګي دا غرا غونډي کله پوستکی باندې ولګي دا پوستکی راغونډي کله بدن باندې ولګي دا بدن دا راغونډي دغه راغونډلو د عربی کې سوی نازج دا سوزول دا د خپل معنا نه ده دې وجنه اصلي معنا د دې راسو کوره کېدل دا غونډېدل خدا په سوزول باندې کېږي د عامه ترجمه سوزیدو سره خلق کوي کلم چې اوسوځي سرمند دوی بدلناهم جلودا غیرها بدل کی بور کو منزیتا پوست کی علاوه دا غینا غیر دا غینا لیذوق العذاب تدې د پارا چې اوس کی تازه عذاب ځکه مسله دا پاس ترمن چې دا لسخت ده خو دې ترمن نه لاندې چې بل ترمن دا پیدا شغه بیره تنکي وي چې لګم څه شی ورته ولګي سره نه څوک کی الله فرمایي د دې د پارا چې نه عذاب وسکی یقینا الله دې زبردست حکمت والا وذ بشارت ترکی مومنانو تا والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړي د عملونه کوي په طریقه د نبی باندې سندخلهم جنات خامخان نوبا سدوی لرا باغونو تا چې بهږي بلاندې دونه دا نوالې خالدین فیها همیشه وي پاره کی ابدا همیشه لهم فیها ازواج مطهرة د دې لپاره په دې جنت کې بیانې پاکي کړې شوی وندخلهم ذلا ذلیلا او ننبا تم دوی لرا سوري همیشه تا ذلا سور ذلیلا همیشه دې پورې اوله حصہ د سورۃ یونس سورۃ نساء ختم شولا اوس دمه حصہ شروع کړي په دې کې اته احکام ذکر کړي په مابین رعیه او رعیت کې اول ان الله یأمرکم بیشک الله تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو وسپارئ امانتونه الى اهلها داغه حقدار تا داغه اهل تا سبب د نزول هغه کله چې مکه معظمه فتح شوه نو عثمان بن طلحه بن ابي طلحه هغه سره د بیت الله چابیانی وی کلیګانی د بیت الله دا سره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نواختلی دروازه په اخلاص کړه دې ته پاره باندې اوس پارل دیم قول چې دا مشهور دی او مضبوط نه دی او د نه مضبوطی وجه د ذکر کوم وای کله چې مکه فتح شوه نو علی رضی الله عنه لاړو او د عثمان بن طلحه بن ابي طلحه نه تابعین حضور واقتل ذکر کافرو بیا الله رب العزت آیات راولېګو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو علی رضی الله عنه هغه تابعین بیر تیورلې او عثمان بن طلحه ته حواله کړلې او بیا دا تر دې وخت پورې داغه په اولاد کې د صفات شول د دې اصل کمزوري دا د دې حدیث نه صفات معلومیږي چې عثمان بن طلحه رضی الله عنه ایمان د دې آیات نه مستر راوړل حالان کې تحقیقی خبر دار چې عثمان بن طلحه په صلح د حدیبیه کې ایمان راوړل ختم الله نو دا خبره چې دې کوي چې کافرو علی رضی الله عنه تابعین ته په زور واخلي نو فتح مکه او د صلح حدیبیه نه ځکه لرسته وشوله
نو د دې وجه نه دا کمزوري اصل خبره ماغه وه چې نبي علیه السلام چابیانې چې واخیستلې دروازې خلاصه کړه او دې ته یې ورکړلې الله آیات راولېږه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات نو دا چابیانې چې هغه مړ کېده بیا د هغه د اولاد نه او د اولاد نه پسې اولاد نه دا تر قیامته پورې په دې نسب کې را روانه ده بېشک الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې وسپارئ امانتونه د هغې حقدارو ته امانتونه عام دي ټول هغه حقونو ته ویلی کېږي چې متعلق دي په ذمه د انسان باندې که هغه حقوق الله وي لکه مونځ شو روژه شوله زکات شو حج شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ دا د الله د خوا نه په موږ باندې یو لازم حکم دی د دې ادا کول د الله د رضا لپاره دې ته وایي ادا د امانت همدارنګې دا سترګې د الله امانت دی زموږ سره دا غوږونه د الله امانت دی زموږ سره دا ژبې د الله امانت دی زموږ سره دا لاسونه د الله امانت دی زموږ سره سترګې د الله د حکم د مطابق استعمالول دا ادا د امانت ته خپل اهل ته غوږونه د الله د حکم مطابق استعمالول دا ادا د امانت ته خپل اهل ته او دا د هغې خلاف استعمالول دا بېرته د خیانت دی او دا بددیانتي ده دارنګې دا شامل دي حقوق العباد ته هم تاسو چا امانت کېښوده نو کله چې هغه امانت غوښتونکي ښودونکي راغی ویې غوښته نو پرې ویې سپاره داسې نه چې ته پرې قبضه ولګوې نو دا عام دی هم حقوق الله ته شامل دي هم حقوق العباد ته وإذا حکمتم کله چې فیصله کوئ په مابین د خلکو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله وکئ په انصاف باندې ان الله نعم ما یعظکم به بېشک الله ښه دی هغه چې تاسو ته حکم نصیحت کوي په هغې باندې یقینا الله دی اورېدونکی لیدونکی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله واطیعوا الرسول او تابعداري وکړئ د پیغمبر و اولی الامر منکم خاوندان د امر منکم د تاسو نه اول الامر نه مراد هغه علما فقها دې ته وایي اول الامر هغه خلک چې تعلیم دین ورکوي او دارنګې خلکو ته دین ښیي په دین پوهېږي دا دي اول الامر او دویمه معنا والیان او حاکمان و اولی الامر منکم خاوندان د اختیاراتو د حکومت منکم له تاسو نه خو د دواړو ترجمو په منځ کې تضاد اوس شته خو پخوا نه و ځکه پخوا به والي او حکمران هغه څوک چې عالم به هم و فقیه به هم و نو هغه وخت کې د دواړو په منځ کې څه فرق نه و دواړه جمع کېدلی شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر هم و اختیارات د حکومت هم ورسره و او د هر چا نه په علم او فقاهت کې زیات ورپسې عمر رضی الله عنه هم داسې راځه خبره راورسته عمر بن عبدالعزیز هم دغه مسله وه علم هم و فقاهت هم و امیر هم و البته دې زمانه کې اوس د معنیو دواړو منځ کې فرق شته علما فقها دي امیران نه دي او امیران نه دي خو علما فقها نه دي په مخکې د دواړو معنیو په منځ کې تضاد نه و پاتې شو دا خبره چې و اول الامر منکم مراد د اول الامر نه هغه څوک دي چې هغه تابع وي د کتاب الله او د سنت رسول فیصلې د الله په کتاب کوي او دارنګ فیصلې په سنت رسول الله باندې کوي صلی الله علیه وسلم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو باندې اطاعت د امیر دا لازم دی په تر څو پورې چې هغه د شریعت په برابر باندې
او کله چې هغه امر په معصیت باندې کوي فلا سمع ولا طاعه به داغه نه سمع شته نه طاعت شته به حکم سره به فرعیت باندې لازم دي معذور اول داغه د فاسق معذور اول دا فرعیت باندې به څه لازم دي چې دا څه کی معذور کی دیمه خبردار چې منکم ویل منکم معنا غدا چې تاسو نه ټول نه په اسلام کې سوی قوي او مضبوط وي او دا آیات د هغه امیرانو د پاره استعمالول د هغه والیانو د پاره استعمالول د هغه گورنرانو د پاره استعمالول چې نه په قران کوي نه په قران عمل لري نه په حدیث کوي نه په حدیث باندې عمل لري نو یقین په الله باندې وکړي چې دا په قران کې تحریف ته چې داخله کوي الله منکم ویلي بخاری مسلم روایت ته تر څو پورې چې هغه په قران او سنت باندې ولاړ وي او چې کله هغه امر په معصیت باندې کوي امر کوي په خلاف شرع باندې دې پاره کې داغه اطاعت نشتا بلکې هغه فاسق دی د فاسق معذول اول پکار دی او دا چې هغه کې آیات پیش کوا د دې خلکو لپاره چې هغه د يهود او نصارا او ګډاګي د يهود او نصارا او سره تعهد کړی موالات یې سره کړی امداغي نه حساب شوی او داغه لپاره دا آیات پیش کول دا به تحریف ته ناروا ده الله فرمایي وقول الامر منکم خاوندان د امر منکم لتاسنا خاوندان د علم او د فقاهت منکم لتاسنا فإن تنازعتم تستاسو جګړه راغله اختلاف راغی په خپل منځ کې یا تاسو اختلاف راغی د باچا سره د حاکم سره د والی سره فی شیء فیوسیز کی معنی په هر مسله کې فردوه الی الله والرسول دا واپس کوي ویاړوي دا الله کتاب ته او رسول ته داغه په موجودګۍ کې او سنت رسول ته داغه د وفات نه بعد نو د مسائل اختلافي او حل به چرته لټوي قران او حديث کې دا چې اوس استدلال کوي په د دې چا په قول باندې چې نه وسره د قران نه دلیلی نه وسره د حديث نه دلیلی صرف زما مشر دا ویلی دي زما کاکا ویلی دي دا خو بیا نهایت زیرته دي قران فرمای فردوه الی الله والرسول هغه الله ته واړوي مان دا الله کتاب ته واړوي او د رسول سنت ته واړوي دا غي حل په قران او سنت کې وګورئ کله کتاب دا دی دی قران او حدیث پری دی نه قران او حدیث باندې نه مخکې کې قران او حدیث باندې وایي یعنی چې قران او حدیث نه باندې شي ویم الله ما توي فردو الى الله والرسول دا الله ته دا الله کتاب ته واپس کې ورپسې رسقایق قانون روان دی او خپل به وی نه چې دا الله او رسول په مقابل کې ملالذي دا حکم روان دی ان کنتم تؤمنون بالله فیتا ایمان لري په الله باندې پورته باندې ذالک خیر ما سنتاویلا دا واپس کېدل دا الله کتاب ته او د سنت رسول ته دا ورده او خسله په اتباع انجام سره علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بشر منافق چې په خپل باندې کلمه ویلا دا غیر یو يهودي سره یو مسله رااله فیصله د پاره خبره چې فیصله پچاو هغه وخت سره کعب ابن اشرف د يهود ډیر لوی مولاو لکه ما جیب تاغوت کې مې تاویل چې تاغوت می تاسو کو کعب ابن اشرف او قران مرتوی نه تاسو مخ کې ورتوی نو دی يهودي ویل چې نه دا فیصله کوو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او هغه منافق ویل چې نه دا فیصله کوو په کعب ابن اشرف باندې د دې منافق سوچ داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیسې نه اخلي صحابه نه اخلي او کعب ابن اشرف پیسې اخلي رشوت اخلي زبر رشوت ډیر ورکم دی به زما په حق کې فیصله وکړي
او هغه يهودي ته خپل مليان معلوم وو لکه موږ ته خپل مليان معلوم دي چې دا کومې قبیلې دي د دې پیژنو والله چې ننواره د شپې په شان دې پیژنو سم هغه پیژنده هغه چې نه کعب ابن اشرف باندې فیصله نه کو فیصله کو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا منافق ویریدل چې دا خبره مسلمانانو تخکاره شي چې منافق زور لګولې دي چې حالته فیصله وړو خو یې خیر نشته نو بدلی ناخواسته دې ته تیار شي چې زه فیصله هلته وړو لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دواړو خپلې خبرې پیش کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله په حق یهودي کې وکړه دا چې بار راووتل دې منافق ورته وویل چې هلکه فیصله خو وشوله خو آس چې د ده زړه د خیرې د لرې کېدو دپاره و د نور مزید دغه دپاره خوښه دې نه چې عمر رضی الله عنه ته ورشو دا کاجل نیولی دی که دا نه دی خبر زه اوس نور وخت ختم شوی د دې فکر دا دی چې زه خو جومات کې منظم کومه او کلمه م ویمه او د دنیوي غرض دپاره د مؤمنانو څخه جهاد ته م ځمه او دا خو ښکاره دشمن دی نو عمر رضی الله عنه کېدی شي زما دپاره فیصله وکړي د دې زما مسلمانۍ ته وګوري د ظاهري یهودي ورته وویل چې همدغه فیصله وشوله نو نور خواته کړو زه ناست ولاړ شو معلومات په واخله وزه صحیح ده دلته چې راغله یهودي چالاکي وکړله بیان کې مخکې شو ورته ویل ای عمره موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تللي هغه فیصله کړې ده زما په حق کې خو اوس دی وایي چې یاره ده نن ته چې تپوس کوو نو عمر رضی الله عنه د هغه نه پوښتنه وکړه چې دا سړی رښتیا وایي هغه ویل اوس چې هلته خو تللی یې زه ډېر دې وکړه زه ښه کېنه چې لاړ دننه خو هغه سره خپل شی پروت و که راځه چې راووته دلته یې ووسلې چې هلته ورته ووایي چې څوک د پیغمبر په فیصله باندې نه راضي کېږي عمر د هغه په حق کې دغسې فیصله کوي فیصله یې وله وکړه چې ویې کړله هلته د دې بشر رشته دار خبر شو چې سړی خو یې ټوکری کړه لاړ عثبانې شروع کړې چې دا خو دې داسې نه وه چې که نه دی د پیغمبر په فیصله باندې راضي نه و خو د ده مقصد دا و چې دا صلح هم یو شی دی دنیا کې که نه دا لوړه چې ژورې ته راکاږي خو هغه هم لوړه ژورې ته راخله څه بل څه خو هغه هم نه دي کړې وایي دا لوړه به ژورې ته راکاږي او بس نور دی کافر نه و بل څه نه و او باید چې د عمر رضی الله عنه نه قصاص واخیستلی شي الله یقین راولېږل ټول حالات یې ورته ښکاره کړه ټول چې حالات دا دي الم تر الی الذین ته نه ګورې هغه کسانو ته یزعمون چې وایي انهم آمنو چې موږ ایمان راوړی دی بما په کتاب انزل چې رالېږلی شوی دی الیک تا ته چې هغه څوک دی دا منافق د ویل کې چې زما ایمان دی وما انزل من قبلک په کتابونو چې رالېږلی شوي دي ستا نه وړاندې یریدون غواړي ان یتحاکموا الی الطاغوت چې فیصله یوسي چا ته طاغوت ته ګوره طاغوت یې چا ته وي کعب بن اشرف ته هغه لوی ملا د یهودو ته څه وي طاغوت وي هر ملا چې د قرآن او سنت نه خلاف شو دا طاغوت دی د ده په طاغوتیت کې بیان کړی شک ونه کړي هر ملا هر لیډر هر مشر چې د قرآن او سنت خلاف وي او د قرآن سنت خلاف فیصله ورکوي هغه طاغوت دی که هغه کعب بن اشرف وي او که بل څوک وي دا د قرآن فیصله ده زما فیصله نه ده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یا د قرآن په موجودګۍ کې د نبي په موجودګۍ کې انګریزي قانون ته فیصلې وړي دا څه شی طاغوت دی طاغوت وقد امروا حال دا دی چې دوی ته حکم کړی شوی ان یکفروا به چې کفر وکړي په طاغوت باندې فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها مخکې سورة بقره کې تیر شو حال دا دی چې دوی ته حکم کړی شوی چې کفر وکړي په طاغوت ويريد الشیطان غواړي شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا
چې خطا کې دوی لره په خطا یې لري سره حق نه. وإذا قيل لهم کله چې ویل چې دوی ته تعالوا راسئ الی ما انزل الله والرسول هغه کتاب ته چې رالېږلی د الله او ویل الرسول راشئ پیغمبر ته راشئ د الله کتاب ته او پیغمبر ته راشئ. دا د پیغمبر په موجودګۍ کې اوس څه دی د پیغمبر سنت ته. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا وینې به ته منافقان چې مخ باړئ د تا نه په مخ اړولو سره بندېږي به د تا نه په بندېدلو سره. اوس هم دغه شی دی چې ته ورته وایې چې راځه قرآن او سنت باندې فیصله کوو نه تیارېږي. بیا به وایي پلانکۍ کتاب راوړه پلانکۍ کتاب راوړه یلکه پلانکۍ کتاب به زه راوړم خو آنه چې دا مسله قرآن او حدیث کې نه وي. نو چې یو مسله قرآن او حدیث کې شته دی نو زما د بل څه څه ضرورت. خلق په دې فکر نه کوي. خلکو خیال دا دی چې ګنده مذهب نه مني قسم په الله چې منم په صحیح طریقې منم خو دا نه کوم چې د قرآن او سنت په مقابل کې به مذهب واخلم. دا نه کوم. دا زما د ایمان تقاضا نه ده. او چې کومه مسله قرآن او حدیث کې نه ده په هغې کې اجتهادي مسله ده قرآن او حدیث یا شته دی زه پرې نه رسېږم هغې کې بیا د نورو کتابونو نه ګورم. خو چې یو مسله صریح قرآن او حدیث کې موجود وي او زه بیا د ملا په کتاب پسې ګرځم چې پلانکي کتاب کې لیکلي دي هغه پلانکي کتاب کې لیکلي دي نو زه په هغې ماموره نه یم که زه په قرآن او حدیث مامور یم. او دا مې یاد وساتئ دا بعضې وایي چې دا مذهب کوي د هېرې نه که زه چا نه هېرېږم ما خو د چا دي څه چې ډېر زور ولګېد او قرآن به وایي نه وي مذهب نو یاره هېرې کې څه سوال سړی خو هغې چې څه تشویش ورسره وي زما دپاره درسونه ډېر دي او ستاسو دپاره مولیان ډېر دي زه ولې ویرېږم او د چا نه ویرېږم د چا د کور نه ماله راځي چې هغه راباندې بنده کړي هغه درته ووایي که نه یو کس خو دې ووایي چې ډېر کوم وایي دا یېرېږي دا د هېر نه چې نه یېرېږم تا ته نېغه وایم نه یېرېږم چې دا خبره کوم به یېرېږم. خبره دا ده زما دا د قرآن فیصله ده. وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقین یصدون عنك صدودا چې قرآن او حدیث ورته وایي ډېر په دې بد کار درواړي هغه ده کې ګورو لکه هغه ده چې ما څه کار د دې کې ونه ګورو او چې دې کې نه یا پرې زه نه رسېږم هغې کې بیا هلته ځمه چې هر ځای کې ما ته حق ملاو شي اخلم خو چې دې کې یې نو بیا تیار نه یم ورته یېرېږي هېڅ نه یېرېږم. فکیف اذا اصابتهم مصیبه کله چې عمر رضی الله عنه دا سټ ورته وواهه او سر یې تېوار کړو دی خبرې شروع کړې وې دا خو د دې مقصد په انکار نه و دا خو هسې جوړجاړی مقصد و. الله فرمایي فکیف څه حال به یې کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت مراد نه مرګ دی قتل دی او دا ولې بما قدمت یدیهم په وجې د هغه چې مخکې کړی دی لاسونو ذکر د لاسونو دی مراد نه په خپله دی. ثم جاءوك بیا راشي تا ته یحلفون قسمونه خوري بالله په الله باندې ګوره منافق دی خو قسم په چا کوي په الله باندې دا به مسلماني او په غیر الله به قسم کوي. کله به وایي زما د ستا په پیسي قسم وي کله به وایي زما د ستا په دوپټه قسم وي کله به وایي زما د ستا په دا پاکه لمن قسم وي کله به وایي دا غړي زما جګر باندې مې د قسم وي کله به وایي په تابدل غړي مې د قسم وي کله به وایي د پیر په پنجه مې د قسم وي کله به وایي د کاکا صاحب باندې مې قسم وي کله به وایي ما د پیر بابا ووایي کله به وایي ما د لوی ځوان ووایي لګې به حالم چې ترمذي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک بالله چا چې د الله د نوم نه د الله د ذات نه د الله د صفاتو نه به بل څه شي باندې قسم وکړي بیا څه شو مشرک اوس ته وګوره کوم څومره مخلوق دی چې بغیر الله باندې قسمونه کوي. تعهد نظري دې لري به تر ورته تعهد نظري دا د دې څه دی تا خدا پاک کړه من څه شي پاک کړه ته ماته وخه هیڅ پاکوالی کوم نه راځي زړی مازدیګر هغه په خپله ځان نه شي بچ کولی پرېوځي ډوبېږي ورکېږي او ته زما د په دې قسم دا او مولیان والله که به دا پروا ساتي چې دا خلک دا قسمونه کوي دا خو د اسلام نه پرې ووتل ځکه مشکات کې حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فلیقل لا اله الا الله
چا چې د الله د ذات او د صفاتو نه به بل څه شي باندې قسم وکړه فورا دې ته کلمه ووایي. دا سم ده چې کلمه ولې وایي چې دې ته مسلمان شي، سړی غرق شوی دی چې دې ته مسلمان شي. دا به هېڅ پروا نه لري په رسول الله چې په پیغمبر چې بل خدای او رسول مې دې ووایي، یوازې د الله د وعد نه دی نه دی هغه مو ته مرګي خدای او رسول مې دې ووایي. دا مسلمانان دي، دا د مسلمان په ځای کې پیدا شوي دي، دا د مسلمان په ځای کې روزل شوي دي. دا یې عقیده ده. مثال په طور قرآن وایي قسم چې کوي نو په الله دی کوي، یحلفون بالله، په الله قسم کوي، په غیر الله باندې قسم کفر دی کفر. دې وجنا په دې کې محتاط اوسېدل پکار دي. دا خوله کنټرولول غواړي او دا ګرانه نه ده، دا ډېر اسانه ده، خو که سړی لږ شانتي ورته متوجه شي. ما یو ځل د الله سره فیصله کړې ده چې الله بل نوم به درته نه وایم چې دا خلک یې ورته وایي. الحمدلله په سل شپږ سلې اووه سلې دوه سوه کاله که زه د الله نوم اخلم د خدای نوم زما خولې نه نه راځي. چېرته په یولسم دولسم شلې باندې چېرته مې د خولې نه ناڅاپي راوځي. دا لږ غوندې محنت غواړي، بیا اسانېږي. خو دا خلک د هېڅ محنت نه کوي، ارادې ورته نه ده کړې، په دې وجه ورته ګرانه ده. یو ځل دا فیصله وکړه چې الله ستا د نوم نه ستا د صفاتو نه بغیر به بل چا قسم نه کومه. بیا مې وایي چې ما دې پیر بابا ووایي او ما دې کاکا صاحب ووایي او ما دې د لوی ځوان پنجه ووایي، پنجې هغه سره تللي دي، دوکه شوی. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، نو اراده زمن نو قصد زمن مگر احسان او جوړجاړی. هسې یو جوړجاړی دی وبېکو، داسې جوړجاړی وکړي. اولئک الذین دا کسان یعلم الله ما فی قلوبهم چې خبر د الله په هغه څه باندې چې دوی په زړونو کې دي. فاعرض عنهم، مخ واړوه د دوی نه. وعظهم، نصیحت ورته وکړه چې بیا داسې کار مه کوئ. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، او ووایه دوی ته د دوی په مجالسو کې قولا بلیغا، وینا اثرناکه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، که چېرې دې خلکو هغه وخت چې ظلم یې وکړه په خپل ځان، جاءوک وما ارسلنا من رسول، نه ده لېږلی موږ هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع باذن الله، مگر د دې دپاره چې د هغه منل وکړی شي، د هغه اطاعت وکړي. ګوره اطاعت هغه مجهوله ده. اوس که د بل چا اطاعت هم کوو نو د پیغمبر رالېږلو مطلب ما ته وښیه. قرآن خو حصر کړی دی، وما ارسلنا الا لیطاع. د ما او د الا تر منځ چې واقع جنه څه معنا ورکوي؟ معنا د حصر ورکوي. لا اله الا الله هلته معنا د حصر ده، دلته معنا د حصر ده. صرف قابل د اطاعت څوک دی؟ پیغمبر. دا معنا د حصر. وما ارسلنا من رسول، نه دی لېږلی موږ هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع باذن الله، مگر د دې دپاره چې د هغه اطاعت وکړی شي، تابعداري وکړی شي د الله په حکم. ولو انهم، که چېرې دې خلکو هغه وخت چې ظلم یې وکړه په ځان باندې، جاءوک تا ته راغلي دی، فاستغفروا الله، بخښنه غوښتې وې د الله نه، واستغفر لهم الرسول، او بخښنه غوښتې وې د هغوی دپاره پیغمبر، لوجدوا الله توابا رحیما، نو خامخا مونږ ته به دوی الله را توبه قبلونکی مهربان. د دې آیات نه بعضې خلک ناپوهه بې خبره د قرآن و حدیث استدلال کوي چې دا حکم عام دی په ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، او دارنګې د مرګ نه بعد هم. جاءوک تا ته راشي ستا په ژوند یا ستا د مرګ نه بعد، فاستغفر الله، بخښنه وغواړي د الله نه، واستغفر لهم الرسول، او بخښنه وغواړي د هغه دپاره پیغمبر، لوجد الله توابا رحیما، وبمومي الله لره توبه قبلونکی مهربان. په دې باندې یو بې سنده خبره پیش کوي چې یو اعرابي و او هغه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ودرېدو
او دا آیات ولست ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ورته وایي ما په ځان ظلم کړی دی، تا ته راغلی یم، د الله نه بخښنه غواړم او ته هم ماله بخښنه وغواړه. نو بیا چې هاخوا خبرې دوه شوي دي. ځینې وایي چې ده په خپله خوب ولیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم متحاجر شو، او څوک وایي بل چا خوب ولید او هغه ته وایي چې ته الله ته دې خبر کړه چې ستا بخښنه الله وکړه. یاد وساتئ، یو خو دا د قرآن کریم د صریح صراحت د خلاف دی. جاءوکا دا مستعملیږي په حالت د حیات کې، داسې نه دي ویلي چې جاءو الی قبرکا، جاءوکا یې ورته ویلي دي. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفار په حالت د ژوند کې دی. یو خو د قرآن صریح الفاظ نه دا معلومه ده چې دا د قبر مسله نه ده، دا د ژوند مسله ده. دویمه دا ده چې هیڅ یو صحیح حدیث څوک داسې نشي پیش کولی چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د هغه قبر ته راغلي او هلته د قبر په خوا کې د هغه نه غوښتي چې ته موږ نه بخښنه وغواړه. هېڅ یو صحیح حدیث څوک نشي پیش کولی، که نه یې هر چا ته مخه خلاصه ده را دې وړي. دریم الصارم المنکی، هغه وایي د صحابه کرامو نه عموم د دې آیات نه دی راغلی، او هر تفسیر چې هغه د سلف صالحینو نه منقول نه وي، دغسې تفسیر دا تحریف دی. صحابو نه عموم نه دی نقل شوی، او هر تفسیر چې هغه د سلف صالحینو نه خلاف وي هغه د تحریف دی. درېمه خبره دا ده چې دا کوم واقعه د اعرابي پیش کوي، ورشئ ابن کثیر راواخلئ، سند نشته، قیل ویل شوي دي. صارم المنکي لیکلي دي چې کوم سند د دې لپاره څوک پیش کوي نو په هغې کې راوي دي ابو صادق یزدي کوفي، ابو صادق یزدي کوفي هغه په دې روایت کې پیش کوي، او د هغه سمع د علي رضی الله عنه نه ثابته نه ده. دا واقعه چې څوک پیش کوي دا حدیث ورته وایي دا منقطع دی. ابو صادق یزدي کوفي د هغه سمع د علي رضی الله عنه نه ثابته. په دې وجه باندې دا توجیه په دې آیات کې کول او دا آیات عامول ژوند او مرګ دواړو ته، دا د صحابه او د تفسیر هم خلاف دی، سلف و صالحینو تفسیر نه هم خلاف دی. څلورمه خبره دا ده، امام آلوسی رحمه الله لیکلي دي، هغه وایي اما اذا کان المطلوب منه میتا، د چا نه چې ته دعا غواړې او د چا نه چې ته سوال کوي، که چېرې هغه مړو فلا تستریب عالم، په دې کې د هېڅ علما د هېڅ ملا اختلاف نشته چې دا څه دی ممنوع او ناروا دی. ملا امام آلوسی دا وایي په دې وجه باندې داسې بې سنده خبرو باندې قرآن کریم اړول او د قرآن کریم ترجمې کول دا د قرآن کریم د تحریف سره مرادفه خبره ده. دې وجه الله فرمایي جاءوک، ستا د حیات مسله ده، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، او دا عامول حالت د ژوند او د مرګ ته دا صرف د دې خلکو کار دی. دا په سلف صالحینو کې دا ترجمه چا کړې ده او نشته دی. فلا وربک لا یؤمنون، دا لا تعلق لري د الذین یزعمون سره. اکثر خلک را لګي وایي دا لا زائد دی، لا زائد نه دی. فلا هغوی دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو. الم تر الی الذین یزعمون، هغوی دعوه د څه کوله؟ د ایمان. فلا
الله وی دغه دعوت صحیح نه ده. ولې نه صحیح؟ وربک زما د ستا په رب قسم وي لا یؤمنون دی مؤمنان نشي جوړېدلی، نه دی پوره د ایمان خاوندان کېدی نشي حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر دې چې تا فیصله کن ومني په هغه مسلو کې چې پیدا شوي ده په مابین د دوی کې. ګورئ ورته جاؤک یحکموک دواړو منځ کې څه فرق شته؟ هغه عامول مرګ او ژوند دواړو ته، او دا خاص کول په ژوند پورې. سړی حیرانېږي نو قرآن وړاندې وروسته څوک نه ګوري که فیصلو دپاره به څوک ورځي؟ خبره ده حتی یحکموک تر دې چې تا فیصله کن ومنې فیما شجر بینهم په هغه مسلو کې او په هغه کار کې چې پیدا شوي د مابین دوی کې ثم لا یجدوا فی انفسهم بیا نه محسوسوي په خپلو ځانونو کې حرجا خفګان مما قضیت د هغې نه چې تا فیصله کړې ده ویسلموا تسلیما او تنقید یې ستا فیصلې ته آینده دپاره تن ایښودل. ګوره درې شرطه الله ذکر کړه چې پوره مؤمن به کله جوړېږي، پوره مؤمن به هله جوړېږي چې فیصله په تا وکړي او اوس فیصله په قرآن و حدیث وکړي. دویم که په هغه فیصله کې ده ته تاوان ورشي، هغه فیصله کې دې مقدمه وبېلي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا دې باندې خفه نه. او دریم شرط ویسلموا تسلیما آینده دپاره هم دې فیصلې په قرآن و حدیث باندې کوي. که په دې کې یو شرط هم ختم شو یا په تا فیصله نه کوي یا فیصله وکړي خو په هغې خفه شي یا آینده کې ورته تیار نه وي نو دا کامل مؤمن نه دی، څه دی نو. ولو انا كتبنا علیهم او که چېرې بېشکه موږ لازم کړی په دوی باندې دا خبره ان اقتلوا انفسکم چې ووژنئ یو بل لره. پاڅېدئ د توبې په مسله کې دا پاک دې راپاڅېږي او هغه مجرمان دې قتل کړي. او یا معنا دا ده ان اقتلوا انفسکم چې ځان قتل ته وسپارئ او اخرجوا من دیارکم یا وځئ د خپلو کورونو نه ما فعلوا خو دا کار به یې چرم نه وی کړی الا قلیل منهم مگر لږ کسان د دوی نه ولو انهم فعلوا که چېرې بېشکه دوی کړي وه ما یوعظون به هغه چې نصیحت کولی شي دوی ته په هغې باندې لکان خیرا لهم نو وبه غوره دوی دپاره واشهدو تثبیتا او ښه کلکوونکي د ایمان، ښه مضبوطوونکي د چا د ایمان. وإذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما او دا وخت کې خامخا ورکړی به موږ دوی ته د خپل طرف نه اجر لوی. ولهدیناهم صراطا مستقیما او خامخا روان کړي به مې و دوی لره او کلک کړي به مې و دوی لره صراطا مستقیما په هغه لاره نیغه باندې. دلته د هدایت معنا مضبوطول دي، خبرې مضبوط کړي وی. ومن یطع الله والرسول صحابه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا وکړه یا رسول الله دلته خو حالات دا دی چې موږ کورونو ته لاړ شو تا ونه وینو موږ ناقراره یو، نو چې کله ستا خواله راشو نو زموږ اطمینان وشي تسل وشي. قیامت کې به ته ډېر بر پورته درجو کې موږ به کوزي نو زموږ به تاسو ملاقات څنګه کړي، موږ باندې دا وخت څنګه اورو. الله آیات راولېږه ومن یطع الله والرسول چا چې تابعداري وکړه الله او د پیغمبر. درېیم ټکی کښته تاسو وګورئ په دوه خلاصه کړل ومن یطع الله والرسول چا چې اطاعت الله وکړه د پیغمبر فاولئک مع الذین انعم الله علیهم نو دغه کسان به دا کسانو سره چې الله انعام کړی په هغوی باندې. دا به د چا ملګري؟ د هغه چا ملګري به چې الله ورته څه کړی دی؟ احسان کړی دی، الله ورباندې انعام کړی دی. هغه څوک دي؟ من النبیین پیغمبران دي، والصدیقین او رښتیني خلک په دین کې، والشهداء او شهیدان دي، والصالحین او نیکان، وحسن اولئک رفیقا او ښه دي دغه کسان په ملګرتیا کې. چې کله آیات راغی صحابه خوشحاله شي. زموږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه وي؟ ملاقات کېږي او دا ملاقات به داسې وي چې هغه به راځي ورته. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم
دغه کسان وایي دغه کسانو څه چې الله ورباندې انعام کړی دی پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي وحسن اولئک رفیقا او خلی دغه کسان د ملګرتیا نه ذلک الفضل من الله دا دې فضل د الله د خوا نه وکفا بالله علیما او پوره د الله پوها یا ایها الذین آمنوا اوس خبر اداره جهاد الله حکم دی خو هغه جهاد کې هم د الله هغه اوامر او منهیات په نظر کې ساتي دا څنګه چې په جهاد تلاري بس نور اوامر او نواهی تعالی ختم شونه الته هم د اوامر خیال ساتي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا خذوا حذرکم ونسي خپل هغه سامان خپل وسله حذرکم اسباب د بچاو حذرکم بچاو معنا مستریم سیدا او دارنګي اسباب د بچاو چې مراد نه سره وسله ده او یا احتیاطي تدابیر دي خذوا حذرکم ونسي خپل بچاو یا احتیاطي تدابیر یا خپل وسله فانفروا ثبات زید لدل او انفروا جميعا یا زید مخطول اول چې کله جهاد فرض کفایي وي نزین خالق و پتلو باندې د دشمن مخه نیولې کیږي نو په هغه صورت کې د دې لږو کسانو تلل د دې نور د غاړې د ازادۍ لپاره سبب او ذریعه ده لکه جنازې مونځ چې دومره کسان لاړ شي چې مړه پرې دفن شي نو د نور غاړه څه شوله ازاده او انفروا جميعا یا د مخې لاړ شئ دا په هغه صورت کې چې جهاد فرض عین دی هغه تلي خلک د دشمن مخه نشي نیولی نو بیا په عام مسلمانانو باندې ورته څه دي فرض دي فرض نو دا یو صورت دی د فرض کفایي دا بل صورت دی د چا د فرض عین وان منکم او یقینا ځینې تاسو نه لمن خامخا غدي لیبتین دا فتح لازمی متعدی دواړه راځي هغه دواړه معنی صحیح دي او یقینا ځینې تاسو نه خامخا غدي چې په خپل پاتې کیږي جهاد ته نه او وان منکم یقینا ځینې تاسو نه لمن خامخا کسان دي لیبتین چې پاتې کوي نور لرا په خپل نه دي نور څه کوي اشاره یې فإن أصابتكم مصيبة پس کچره ورسیږي تاسو تکلیف او مصیبت ته مراد شکست ده او دارنګي شهادت ته زخمونه دي دا ته ورسیږي قال دې دل توای خوشالي قد انعم الله علیا یقینا احسان کوي الله پر ما باندې اسلامکم معهم شهیدا هغه وخت چې زنه عمر زې حاضر یې په ما باندې الله دې فضل کو صلی الله علیه وسلم کله وسلم ته توتی توتی وي دې خوشاله تو حیرت مراد او دا خپل کمال دی ولا ان اصابکم فضل من الله او کچره ورسیږي تاسو ته فضل د الله د خوانا دشمن ماتیو کی غنیمتون الله تعالی درشي لا یقولن خامخا دیوای یا لیتنی معهم رانت کی سکه می پرې خود ښا لا یقولن خامخا دیوای یا لیتنی كنت معهم حی افسوس زمال را چې وې د دوی سره فافوز فوز عظیما نظم کامیاب شوم په کامیابی لوی سره مالوم ځا سره وسره وړي لار مانو نه کوي پاتې شو دا کا علم چې درې توجیه ښا یو توجیه دا چې دا جمله معترضه لا محل لها من الاعراب دا محل اعراب نه لري په یو توجیه باندې د مخکینی آیات سره تعلق لري فإن أصابتكم مصيبة فورسیږي تاسو مصیبت قال دی وای قد انعم الله علیا یقینا احسان کړو الله په ما باندې اسلامکم معهم شهیدا هغه وخت نو مزد دې تر حاضر دا خبره د چې کوي کعلم تکم بیانکم وبینهم مودتون سبوی چې نو په ما باندې تاسو او د دې کې مودتون تعلق او آشنایی دغه دا خبره کوي لکه څنګه چې تک پیژندل نه لکه پرې غوړم باندې څوک نه پیژني په غمه غمجن کیږي نه کنه دې دا خبره کوي لکه څنګه تاسو ثابت نه و کله
یو سړی ته نه پېژني چا مټ کړ نه دردېږي که نه خو چې پېژني بیا پې دردېږي نو دی په دې وخت کې دا خبره داسې کوي لکه چې ستاسو او د دوی په منځ کې هېڅ تعلق نه و لکه یو د اشنا سړی چې مړ شي مړ دې شي دا په دې توجیه باندې ولګېده د مخکیني آیت څخه دی وایي یقینا احسان کړی په ما باندې الله هغه وخت چې زه نه وم ما د دوی سره حاضر او دا خبره داسې کوي کأن لم تکن بینکم وبینهم مودة ته به وایې چې نه و په مابین ستاسو او د ده کې څه دوستیانه څه تعلق په دې دویمه توجیه کې هم جمله معترضه ده لیکن دا په مابین د قول د مقولې کې جمله معترضه ده ورته ګورئ ولئن اصابکم فضل من الله کچرې ورسېږي تاسو ته فضل د الله د خوا نه مراد نه غنیمت دی او دارنګې د دشمن وجل دي لیقولن دی وایي خامخا یا لیتنی حیبتو زما لرا چې وې د دوی سره نو زه کامیاب شوم کامیابۍ لوی سره او دا خبره ده چې کوي کأن لم تکن بینکم وبینهم مودة ته به وایې چې نو په مابین ستاسو او د ده کې څه تعلق لکه چا سره تعلق کړی نه دي ورسره که نه نو دې دا ده چې خبره کوي چې تاسو تعلق نه چې څه تللی خو ستا خو تعلق خو تللی به ورسره که نه اوس دغه افسوسونه ولې کوي په درېیمه توجیه کې دا کأن لم تکن بینکم دا به جمله حالیه ده او دا حال د فاعل د لیقولن نه لیقولن خامخا دی وایي په داسې حال کې چې نو په مابین ستاسو او د ده کې مودتون څه دوستي څه وایي یا لیتنی کنت معهم های افسوس ما لرا چې وې زه د دوی سره فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوی وم او زه په کامیابۍ لوی سره څلورمه توجیه یو چا کړې ده په تفاسیرو کې پیدا کول یې مشکل دي په دې څلورمه توجیه کې دا دواړه مقولې دي د لیقولن خو یوه مقوله د ښکاره او بله مقوله د پټه دا کأن لم تکن د لیقولن دپاره مقوله د خو پټه پټ ځکه بیا داسې ویله چې ته به وایې زما د په منځ کې تعلق نه و او په ښکاره به د خلکو مخکې ویل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما نو یو مقوله ده پټه او بله ښکاره په تفاسیرو کې نشته ښه ته مخکې راویم تقریبا لږ پنځلس تفاسیر چې ما پرې کتل دي ما پرې نه پیدا کړې فلیقاتل فی سبیل الله پس پورې جنګېږي د الله په لاره کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخره چې اخلي ژوند د دنیا په مقابل چې ورکوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې د الله په لاره کې جنګ کول د هغه چا کار دی چې هغه د دنیا نه تېرې و آخرت یې صحیح مقصد وي پس پورې جنګېږي د الله په لاره کې هغه کسان چې خرڅوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې ورکوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې شرا په معنا د بیا سره د خادل ته ومن یقاتل فی سبیل الله چا چې جنګ وکړه الله په لاره کې فیقتل بیا ووژلی شو او یغلب یا زورور شو فسوف نؤتی اجرا عظیما پس زر دی چې وربکو موږ ته اجر لوی فما لکم لا تقاتلون وما لکم څه دي تاسو لره لا تقاتلون فی سبیل الله چې نه جنګېږئ د الله په لاره کې والمستضعفین من الرجال والنساء او هغه کمزوري د سړو او د ښځو نه والولدان د ماشومانو نه الذین کسان یقولون چې وایي ربنا ای رب زموږ اخرجنا وباسې موږ من هذه القریة الظالم اهلها د دې کلي نه چې ظالمان دي اوسېدونکي دي واجعل لنا من لدنک ولیا وګرځوه زموږ دپاره د خپل طرف نه دوست واجعل لنا من لدنک نصیرا او وګرځوه زموږ دپاره د خپل طرف نه مددګار الله فرمایي ته ولې نه جنګېږي هلته زنانه بوډاګان ماشومان ډېر او د هغوی د خوا نه پرې ظلمونه کېږي او همیشه الله ته لاس په دعا باندې دي چې ای الله داسې څوک پیدا کړه چې هغه زموږ مدد وکړي او د دې ظالمان نه موږ خلاص شو نو ستاسو په هغې خلکو ډېر درد نه کوي بچي وژل کېږي ښځې بېعزته کېږي سړي بندیان کېږي نیول کېږي قتل کېږي او ته دې بېغمه ناست دي
تا پړه کې سر ناراضي تو ول ورځي نه من دې حتی اوس رسېدلې چې صرف دعا مو نشو کولای ته وایا زمونږ د مسلمانۍ دغه تقاضا وه څنګه نه کې مالک و مکم نه کې چاله ترغیب هم نه ورکې او دعا هم نه کوي ابه مسلمان یم په دې به د الله په دربار کې دومره بدترین حالت سره دا مخامخ دي کم از کم باید د خپل ځوان مناسب منډه خوار سره ووایي که چا مالي کومک د ورته کېږي هغه دا وکړي د چا بدني کومک د ورته کېږي لاړ شي سنګر ته د چا دا دعا د وسې نه کړي دعا کولی شي که نو چې نه دعا غله کوي نه ورته ترغیب ورکوي نه په خپله ځي نه ورته 5 روپۍ نه زه دعوه د مسلمانۍ څنګه کوي فما لکم څه چل دی تاسو لره وما لکم څه بلا والی کوي څه تندر د باندې لګېدلی دی چې د هغې خلکو دغه حالات دی او ته بېغمه ناست دي د هغې خلکو دغه حالات دی او ته ویلې کېږي نه همداسې غټېږي ورځ په ورځ خېټه غټېږي او هوګي غټېږي سرې غټېږي پنډۍ پیړېږي کم از کم دونه خو باید تقریبا درد وي که نه الله فرمایي څه چل دی وما لکم څه بلا در باندې لګېدل ده چې تاسو جانه کوئ په الله په لاره کې حال دا د هغه ضعیفان د سړو د ښځو د ماشومانو نه هغه کسان چې وایي ای ربه زمونږ وباسې موږ د دې کلي نه چې ظالمان دي اوسېدونکي د دې او وګرځوه زموږ دپاره د خپل طرف نه دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا او وګرځوه زموږ دپاره د خپل طرف نه مددګار الذين آمنوا کسان چې مؤمنان دي یقاتلون فی سبیل الله جنگیږي د الله په لاره کې مقصد د قتال به څه فی سبیل الله چې مان الله راضي شي او دا د الله ځمکه ده په دې باندې د الله قانون حاکم او عملي شي والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت دی جنگیږي په لاره د شیطان کې طاغوت شیطان طاغوت هر معبود من دون الله طاغوت هر لیډر چې د قرآن او حدیث د خلاف دی که دا د کوش په شکل کې او که د بل چا په شکل کې دا ټول سره طاغوت دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت دی جنگیږي په لاره د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان وجنگیږي مړه کوي د شیطان ډله د شیطان دوستان ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر د شیطان دی کمزور ہے الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم عام طور پر دا خلق کوئی ہدایتونه مبارک هغه مؤمنانو چې وي چې روسته د فرضیت د جهاد نه سستی کوله او بعض مفسرین وایي چې دا مبارک منافقینو کې دا خبره صحیح معلومیږي ځکه روسته حالات ټول منافقانو راځي مؤمنان نه راځي تنه ګوریا کسان ته چې ویلې شو دوی ته کفو ایدیکم بند خپل لاسونه معنا دا ده اوس کمزوري سي آلات د جهاد نشته اسباب د جهاد نشته نو اوس صرف په دې بدني اعمالو باندې اکتفا وکړي چې کوم منځ روزه ده زکات دې پابندي وکړي کله چې مټ مضبوط شي آلات پیدا شي به ته کوي جهاد وکړي چې ویلې شو دوی ته باندې خپل لاسونه پابندي سره کوي منځونه ور کوي زکات فلما كتب عليهم القتال پس کله چې پر شو پاغي باندې جنگ کول اذا فريق منهم يخشون الناس ناکافا یوړل د دوی نه یریدل د خلقنا خشیت الله پشان ته یرید الله نه او اشد خشیا بلکې زیات یریدل د دې خلقنا په نسبت هغه یری باندې کومه د الله نه کوله وقالوا او ويل ربنا رب زمنگا لما كتبت علينا القتال ولد فرض کوموانه جنگ کول لولا خرقنا الى اجل قريب دسی بیٹی مدرابانه مرګ راوسته او به وخت دی عمر ته جوړ کړو لولا خرقنا ولد نورست کول منګر الى اجل قريب اغه نهدي نزيتا قل متاع الدنيا قليل شي باندې خوشاله د دنیا په دې مزو باندې ورته وایا مزه د جون د دنیا چې دا ډېر لګي
والآخرة خير او آخرت ورده لمن دا چا دپاره اتقا چې ځان یې وساته د شرک نه آخرت ورده هغه چا دپاره چې یې وکړه د الله نه ولا تظلمون فتیلا او ظلم به ونه کړی شي په تاسو باندې په اندازې دغه نه دي تانداړو کې د کجوري اینما تکونو چرته چې تاسو په دې جهاد کې مرګ کړئ مرګ په چرته نه چې خلاصېدلی دا مخبرې چې ډکې دا خپل په جهاد کې نه دي مړه کنه اینما تکونو چرته چې تاسو یدرککم الموت راګیر بچی تاسو در مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر چې تاسو په قلاګانو مضبوطو کې وان تصبهم حسنه کچری ورسیږي د ته خوشالي یقولو دی وای هذه من عند الله دا د الله د خوا وان تصبهم سیئات او کورسیږي دوی ته تکلیف زخمی شي یا شهید ورته وشي یا سرلی خراب شي یقول وای هذه من عندك دا ستاسو خانه دې په پیغمبر باندې وسپالي نسی دې په امیر او په لیډر باندې وسپالي نسی دې په مشر باندې وسپالي نسی دا ډېر غلطه طریقه ده قل كل من عند الله وسوي دا ټول الله د خانه دي بره لره ټول الله په لاس کې ده فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا سجل شوه دې د قوم ته چې نه پوهېږي په خبره باندې نه ده نږدې چې وپوهېږي په خبره باندې ما اصابک من حسنة هغه چې ورسېږي تا ته د خوشحالۍ نه فمن الله نو پس دا د الله د خوا نه دي وما اصابک من سیئة فمن نفسک او هغه چې ورسېږي تا ته تکلیف نه فمن نفسک نو ستا د ځان نه دي د دې آیاتو د مخکې آیات ظاهرا تناقض معلومېږي خو دا نشته اصل مؤثر الله دی خو سبب ظاهر ستا خلاف ورزي ده که تا د الله احکام په ځای راوړلې نو دا تکلیف تا ته نه رسېده خو تا د الله د حکم نه خلاف وکړو نو اصل منشا او سبب یې صحیح او راوستونکی څوک دی الله وارسلناک للناس رسولا او لېږلی دی موږ تا لره لپاره د خلقو پیغمبر وکفا بالله شهیدا او پوره د الله ګواه من یطیع الرسول چا چې تابعداري وکړه پیغمبر فقد اطاع الله یقینا د الله اطاعت وکړه چا چې د پیغمبر اطاعت وکړه چا اطاعت دی نه الله اطاعت دی خو داسې چېرته شته چې چا زما اطاعت وکړه هغه د پیغمبر دی چا چې د پیغمبر وکړه هغه د الله دی داسې کوم آیات شته دا خلک دي قرآن او حدیث به صحیح نه ګوري زما خبره هغه وخت ومنئ چې د قرآن او حدیث نه چې سند دلیل پېښ کړم زما خبره بغیر د قرآن او حدیث نه سره نه شي جوړېدلی دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وویل چاته نه ده جایز چې هغه زما په خبره فتوا ورکړي تر څو پورې چې دا معلومه نه کړي چې ما د کوم ځای نه ورته ویلي اصل مسله دا ده ومن تولى چا چې مخ واړه فما ارسلناک علیهم حفیظا بس نه لګړې موږ تعالی په دې باندې ساتونکي او نگهبان ويقولون طاعة واذا منافقان کار زمنګ ستا منلي ستا تابعداري د خپل باندې خود چوي فاذا برزوا من عندك کله چې دی لا شتا د خوانا بیت طائفه منهم شپتر یوډلا د دوینا غیر الذي بي داغنا تقول کې دوا احتمال دی یا دا د صيغه مخاطب ده او یا دا د صيغه د غائب مؤنث وي د صيغه مخاطب شي به معنا تا ګوري غیر دا غنا چې تا ویلي وي چې هغه سری اوامر دي چې هغه سری اوامر یا بیت طائفتون دې تقول چې ضمیر کا راځي طائفتون د صيغه مؤنث تا غیر دا غنا چې ویل دي طائفه تاسو مخکې ویل څه ده طاعتون پکې به لاړو د طاعتون وو به په غیر باندې شروع وکړه بیتا طائفه منهم جرګه کې یو ډله د دوی نه غیر الذي بداغنا تقول چې ویلې والله يكتب ما يبيتون الله دې کې هغه چې دې جرګه کې فارزانهم مخواړه و د دوی نه توکل علی الله او ځان وسپاره په الله باندې وکفا لله وکیلا او پوره دې الله ذمہ دار افلا يتدبرون القرآن مدخول د حمزه محذوف دی آیا شکون فی شهادت الله آیا دې د الله په شهادت کې شک کوي فلا يتدبرون القرآن او غور نه کوي په قرآن کې دیم آیا تولونا آیا دې مخاله د قرآن نه
فلا يتدبرون القرآن او غور نه کوي په قرآن کې یا يتولون مدخول الحمد یا يشكون ولو كان من عند غير الله کچره وی دا قرآن د طرفه د غیر الله نه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا خامخا منتبه دوی په دې کې اختلاف ډېر ملازمه ښکاره ده هغه دا چې کتاب ډېر غټ او وخت پکې ډېر دی 30 کاله نو دومره غټ کتاب او 30 کاله او بیا د بنده کتاب او اختلاف د اخلاق دا امکان نه لري ځکه نه دومره حافظې د بندګانو شته او نه دونه سوچ شته خدا چې دومره غټ کتاب دی په دومره اوږده زمانه کې راغلی دی او اختلاف پکې نشته دا د دې دلیل دی چې دا چا کتاب دی دا د الله جوړ شوی کتاب دی دا الله نازل شوی کتاب دی پاتې شو اختلاف درې قسمه دی درې د دې وجنه دلته تفسیر قرطبي ورسره کوي لوجدوا فيه اختلافا هغه وایي تفاوتا و تناقضا دوه ټکي لګوي تناقضا و تفاوتا دا دوه ټکي لګوي دې ټکو کې اشاره ده چې اختلاف درې قسمه لري یو اختلاف دی د تناقض په دې شان سره چې د یو قول نه حکم ثابت شي او بیا د بل قول نه حکم ثابت شي چې هغه ضد د حکم طابق دې ته ویل کېږي تناقض او تفاوت معنا ده چې یو قول په اعلی درجه د فصاحت او د بلاغت کې دی او بل د درجه د فصاحت او د بلاغت د بیخي پرې وته دی نو کدا د الله کتاب نه وي او دا د بنده جوړ شوی کتاب دی په دې کې به تناقض هم وو یو حکم دی د بل حکم سو زیدو او تفاوت به پکې هم وو څه جملې به په اعلی درجه د فصاحت کې وي او څه د بیخي پرې وتلې وي قرآن داسې نه دی او درېیم د اختلاف د تلاوم هغه منافي د فصاحت سره نه دی هغه منافي د الله د کتاب سره هم دی ځکه په هغې به نه تفاوت په فصاحت کې راځي او نه په مقصد کې چې هغه اختلاف دی د قراتونو اختلاف د چا د قراتونو یو دا قرات دی بل دا قرات دی خو د هغې نه په معانیو کې تضاد شته او نه په فصاحت او بلاغت کې څه فرق شته دی نو دا تلاوم والا اختلاف په قرآن کې شته ځکه اووه قراتونه د قرآن دغه نه دی که نه دا اختلاف شته خو اختلاف د تناقض او اختلاف د تفاوت دا دواړه کې نشته وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ امن نه مراد یو ګروپ دی یو سریه ده کلې د جهاد ته خبر راغی چې هغوی حمله وکړله 100 کسان امریکایان یې مړه کړي خبر د رارسېدو سره نه چا د امیر نه تپوس وکړو نه چا د اجرایي د غړو نه پوښتنه وکړه او فورا یې پوسټ په دې زمانه کې هغه زمانه کې خبر به راورسېده چې مسلمانانو بری وکړو نوی پیغمبر نه تپوس کاوه چې یاره دا خبر د خورولو دی که نه دی نه به د لوی صحابو نه تپوس کاوه بس خبر به خور کړو نور حقیقت د خبر به معلوم نه و چې څنګه دی دې ته وایي امر من الامن د خوف هغې ته وګوره سریه به لېږلې وه خبر به راورسېده چې هغوی ناکام شو شهیدان کې وشو زخمیان ورته وشو دې د دې نه چې حقیقت معلوم چې صحیح یا پیغمبر له ورشي یا لوی صحابه له ورشي چې یاره دا خبر د خورولو دی او که نه دی فورا یې خوروي نو دا د چا کار دی دا د منافقانو کار دی اوس الله فرمایي کله چې راورسېږي یو امر یا د خیر یا د شر یا د ګټې یا د تاوان من الامن د ګټې د کامیابۍ د بري د غنیمت او الخوف یا د یېرې د شکست د ماتې د شهیدانو د زخمیانو اذاعوا به بس خورئ هغې لره سمدستي اوس قرآن وایي ولو ردوه هو زمین راجع دغه امر ته ولو ردوه الى الرسول او کچره دا واپس کړی وی دی دا خبر الى الرسول پیغمبر ته و الى اول الامر منهم او دانې خاوندان دو پوهې ته امر نه مراد
اهل الرای صحابه منهم د دوینا لعلمه الذين نخامخا معلوم کړي به دي لرا کسانو یستنبتونه چې معلومه وي دي خبر لره منهم د دوینا د استنباط یستنبتون د استنباط نبت نه دی نبت هغه اولی اوبه چې د کوی د کنستلو په وجه باندې اولی اوبه راوځي هغه ته وایي نبت خو هر کله چې په دې کې معنا د راوتلو پرته وه نو د دې وجې نه هغه خلک چې هغه احکام راوباسي د نصوصونه هغې ته څه وایي مستنبت مجتهد ته څه ویلی کېږي مستنبت ولې ځکه هغه استخراج کوي د احکامو د نصوصونه استنباط یو معنا دا ده او بل د استنباط معنا دغه تفتیش او تلاش نو په لومبنۍ معنا باندې بیا دا صرفي صفت دی د صحابه او د اهل رایو دې معنا ته ګورئ لعلمه الذین خامخا معلوم کړی به دې امر لره کسانو یستنبتونه چې معلومه وي دې خبر لره منهم د دې صحابهونه دا منهم به دې صفت وي د الذین دپاره مثال څه وي صحابه یاره اوس دا خبر د خورولو دی او که نه دی چې په معنا د تفتیش باندې شي بیا د دې مصداق صحابه هم ګرځولی شي او منافقان هم ګرځولی شي دواړه ګرځولی شي چې کله په معنا چا باندې شي د تفتیش باندې بس ورته وګورئ لعلمه الذین خامخا معلوم کړی به دې خبره کسانو یستنبتونه چې تفتیش کوي دې خبره اوس تفتیش که دا منافقان لري تفتیش کوي هغه هم کوشش کوي چې دا خبر د خورولو دی او که نه دی پوهېږي او که تفتیش کوي د نصوصونه او د حالاتونه نو بیا د دې مصداق څوک دی صحابه دي هغوی به د دې خبر ښه او بد دواړه سنجولي وي دوی به د هغې نه خلکو ته ویلي وي چې یا خور کړي یا مه خوروئ وروستنۍ چې تفتیش په معنا شي مصداقي صحابه هم ګرځېدی شي منافقان هم ګرځېدلی شي په لومبنۍ ترجمه باندې مصداقي صرف صحابه دي ولولا فضل الله علیکم که نه وی فضل الله په تاسو ورحمته او رحمت الله لاتبعتم الشیطان خامخا تاسو به تابعداري کوئ د شیطان الا قلیلا مگر لږ کسان فقاتل فی سبیل الله اوس پیغمبر ته وایي فقاتل فی سبیل الله وجنګېږه د الله په لاره کې وجنګېږه د الله په لاره لا تکلفو الا نفسک ذمه دار نشي ګرځولی مګر ستا ځانه ته په خپل ځان باندې صحیح مکلف نشي ګرځولی ته مګر په خپل ځانه په خپل ځان باندې صحیح مکلف او د مؤمنانو په نسبت باندې حکم دا دی وحرض المؤمنین علی او تیزی ورکا ایمان والاو ته په خپله لار ته په ځان صحیح مکلف وي او دوی له تیزي ورکړه که څوک درسره لاړو ګټه به وکړي که لاړ نه ړو ستا په ذمه خو ده نو وایي دا داسې دي ده دا پلانکې ده دا پلانکې دی دا اوس داسې ګرځي ده فقاتل فی سبیل الله وجنګېږه د الله په لاره کې لا تکلفو الا نفسک مکلف نشي ګرځولی ته مګر ستا ځان وحرض المؤمنین او تیزی ورکړه ایمان والاو ته عسى الله ان یکف باس الذین کفروا نږدې ده چې الله بند کړي جنګ د هغه کسانو چې کافران دي والله اشد باسا الله ډېر سخت دی په جنګ کولو کې واشد تنکیلا او ډېر سخت دی په سزا ورکولو کې من یشفع شفاعة حسنة شفاعت چې مخکې ما بقره کې خبره کړې وه دا د شفع نه ماخوذ دی جد ته وایي جد ته معنی هغه عادت چې بل ورسره وي هغه شی چې دویم ورسره وي مقابل د وي سره هغې ته څه ویلی کېږي شفع دا د لغت په لحاظ باندې په عرف کې شفع چا ته وایي وینا کول دي د یو شخص بل ته د پاره تعاون کولو د یو چا سره یا د پاره د لرې کولو تکلیف د یو شخص نه زه راځم هغه ورور ته ویم ده سره کومک وکړه دا وینا کول دي زما هغه ته د پاره د کومک کولو د ده سره او یا وینا کول دي
د یو شخص بل ته د پاره د لرې کولو تکلیف د بل نه د باندې دا تکلیف د هغه ته تکلیف نه دې کې اوس تعاون وکړه تکلیف نه اوچت دا معنا دا د شفاعت د مصداق په لحاظ باندې مفسرینو د دې مصداقات ډېر ګڼ ښودلي دي دا هم شفاعت دی چې خپل ایمانی قوت را د کافرو خلاف جنګېدل دا د شفاعت حسنه په خپل ایمانی قوت را د کافرو خلاف جنګېدل دا د څه شفاعت حسنه دویم د یو مؤمن د پاره د قصاص حالات برابرول او د هغې د حصول لپاره چاته سپارش کول دا جهاد سره وال زه کوشش کوم چې د لپاره بوټه جامپر پنځګانې کارتوس یو ټوپک دا برابر کړم یا بل څه ووایم چې یو جوړ بوټان ورته واخله دا د شفاعت حسنه دریم جهاد د پاره دعوت ورکول زی یو بیٹک بل بیٹک جمعه چرته جلسی خلق له ترغیب ورکوي چې وروره کافر دي مسلمانانو خاوره قبضه کړې ده بیدار شئ کومک وکړئ لاړ شئ د جهاد دپاره دعوت چلول دا من یشفع شفاعتا حسنه څلورم توحید و سنت دپاره دعوت چلول دا من یشفع شفاعتا حسنه د یو مسلمان د بل مسلمان دپاره د هغه په غیاب کې دعا کول او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېره زر قبلېدونکې دعا هغه دعا د یو مسلمان د بل مسلمان دپاره په حالت د غیبوبت کې ستا پکې خپله څه ګټه ده ته چې د هغه دپاره هر څه سوال کوي یو فرشته هلته ولاړې هغه ستا دپاره الله ته وایي ای الله د هغې مسلمان دپاره دعا وکړه یا الله ته ده تر دغه شي دله دغه شی ورکړه نو د یو مسلمان د بل مسلمان دپاره د غیبوبت په حالت کې دعا کول د چا د نفع یا د ضرر د دفع کولو دپاره چاته سپارش کول خو په دې کې دا شرط دی د چا د نفع یا د ضرر د دفع کولو دپاره بل ته وینا کول خو دې کې دا شرط دی چې په دې به رشوت نه اخلي که رشوت یې ته واخیستو بیا دا شفاعت حسنه نه دی زه لاړم د ده دپاره مې هغه ته خبره وکړه خو ده نه مې پیسې پې اخیستې دي دا شفاعت حسنه نه دی یو شک پکې دا دی دویمه دا ده چې دا به په امر جایز کې وي په نارواو کې دا سپارش دا ناروا دی یو دا چې رشوت پې نه اخلي او بل په امر جایز کې به وي او درېم شرط پکې دا دی چې په دې به ساقطول د حق د غیر نه وي د سپارش د دې دپاره چې بل چا حق ته ساقط کړي لکه زما په ده باندې حق دی ده لاس ته کټ کولو زما غلا یې کړي او هغه ځي حاکم یې ورکړ ته سپارش کوي چې تاسې پرېږدوئ په دې باندې زما په د حق هغه ساقطېږي همدارنګ حکم شرعي پې نه ساقطېږي دې وخت چې غل ونیولی شي او غل پې غلا پې ثابته شي د الله حکم څه دی لاس پرې کول نو دا سپارش کول چې دا په دې شرطونو باندې وي دا به شفاعت حسنه دی او د جهاد نه خلق متنفر کول د مجاهدینو غیبت کول چې د خلکو ته نفرت پیدا شي همدارنګې د مسلمان پیشخوا غیبت کول یا د قرآن و سنت خلاف دعوت چلول توحید و سنت خلاف دعوت چلول
یا په ناجایز امور کې سفارش کول، یا پاغي باندې پردې حق تاقی کول، یا پاغي باندې رشوت اخیستل، دا ټول څه شو؟ شفاعت سیئه. دا حسنه کې چې سبي دا حسنه د دې خلاف هغه ټول څه شو؟ سیئه. دا چې سفارش وکړه سفارش نیک یکن له نصیب منها وی با د پاره برخه د هغې نه ومن یشفع شفاعة سیئة او چا چې سفارش وکړه سفارش ناکاره یکن له کفل منها نو وی به د هغه لپاره پوره دی د هغې نه د هم پکې لویه ګناه وي. وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله په هر شي باندې نگهبان او ساتونکی. واذا حییتم بتحیة کله چې سلام واچولی شي په تاسو باندې سلام وحیو باحسن منها نو تاسو جواب ورکئ په غوره څه د هغې نه او ردوها یا هغه ورته واپس کئ. هغه درته ویل چې السلام علیکم نو ته ورته وایې وعلیکم السلام ورحمة الله که نه دا وعلیکم السلام ورته ووایې که هغه درته وایي السلام علیکم ورحمة الله ته ورته وایې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته هغه ورسره برکاته یو ځای که ته ورته مغفرته وروسته ضیافته که نه دا د هغه د وینا په برابر جواب ورکول دا خو بیخي لازم دي او ردوها یا د هغې په برابر واپس کوي. ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله دې په هر شي باندې حساب کوونکی. الله لا اله الا هو الله نشته د حقدار د بندګۍ سوا د ده نه. لیجمعنکم الی یوم القیامه خامخا راجمع وکړي الله تاسو له په ورځ د قیامت باندې لا ریب فیه چې نشته دی شک پر هغه د هغې کې ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دی زیات رښتینی د الله نه په خبره کې